مینوالو ستړي مشه، زه یم فاروق فراق. تاسو ته معلومه ده چې وږمه د پښتو ژبې یوه ډېره لویه هنرمنده ده. دېرش کاله یې لږ تر لږه د پښتو ثقافت خدمت کړی دی. پښتو ته یې په زرګونو سندرې ورکړي دي. په تېرو ورځو کې د یو مرګوني ناروغۍ کینسر ښکار شوی وه، اوس الله تعالی بیا ورته روغ صحت ورکړی دی. موږ د باګرام نیوز ټیم د وږمې کور ته ورلېږلی دی، د هغې په نوي ژوند، د هغې په نوي حالاتو د هغې سره خبرې کړي دي. دغه لویه فنکاره نن هم په پېښور کې څومره د بېوسۍ ژوند تېروي. راځئ د وطن نیوز السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه وږمه. زه به پیله دا ووایم چې ما خو اوس نن سبا چې کوم نن ډېره غټه لویه بیماري مې تېره کړله، او بیمارۍ کې داسې ومه چې ما سره ډېرو خلکو مرستې کړي دي، دواګانې راته کړي دي، او د خپلو پښتنو ډېره زیاته شکریه ادا کومه چې هغوی ما سره په دې دومره تنګ وخت کې ښه منډه والې ده، ښه تړلی را سره والې ده، او ټولو راته دواګانې کړي دي. پوره د خانه کعبې پورې ماله چې کوم دنو توابونه شوي دي، دواګانې راته شوي دي. ډېره غټه بیماري مې تېره کړې ده. اوس هم بیماره یم، دوايانې خورمه، علاج مې جاري دی. خو دا ده چې د هغه بیمارۍ نه خو لږه ډېره ښه یم چې کومه تاسو ته ښکاره وه او تاسو کتېدلې وه. او باقي د شوګر مسله ده، نو بس هغه د ټولې دنیا ده، نو موږ بس زمونږ دې وینو. او زه د خپلو پښتنو ورونو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی ما ته دواګانې کړي دي، او زه د هغوی په دوا باندې نن هم موجود ژوندی ناست یم په خپلو پښتنو دپاره. چې ځکه چې زما دغه دا دی چې زما هغه اواز چې کوم دی نو د دوی په زړونو کې پروت دی. هغوی په خپل هم دا وایي چې یاره زمونږ د وږمې اواز په زړونو کې پروت دی. نو زه اوس په دې پته نه یم پوهې چې د دې اواز په ذریعه باندې دې خلکو ما ته دواګانې کړي دي، او که زما د دې مینې د خلوص په وجه باندې دی ما ته دواګانې کړي، نو زه د ټولو شکریه ادا کوم. زمونږ چې کوم مشران دي، کوم کشران دي، ټولو ته زه دعا کوم چې خدای پاکه دی له ښه ښه مقامونه ورکړي. زمونږ سره نن دې وخت کې زه ډېره په بد دغه یم، لکه مثال دا دی چې زه لکه نه کار شته، نه روزګار شته، او بس دغه شانتې ناست یو. نو د بچو هم دغه شانتې تعلیمونه ضایع دي، د خاوند کار روزګار نشته، زما کار روزګار نشته، بس د الله په اسره ناست یو. چېرته نه خدای پاک یو لاره سمه کړي زمونږ، بس هغې باندې زمونږ ګزاره مزاره کېږي. دا زه چې اوس بیماره ومه، نو لارچ هسپتال کې زه ومه، لکه بیماري زما ډېره غټه وه، ځکه چې جواب داسې راغلی و چې هېڅ پته نه لګي، الله به بچ کوي که نه، نو موږ یې نه شو بچ کولی. خو لکه زمونږ خلک چې کوم دي، زمونږ پښتانه خلک، مونږ خو د خپلو پښتنو ډېر خیال ساتو، ډېر عزت یې کوو، خو لیکن زمونږ مشران پښتانه چې کوم دي، نو هغوی زمونږ هېڅ خیال نه دی ساتلی. او دا ده چې په هسپتال کې زه پرته وم، په ما باندې 34 لاک روپۍ لګېدلي دي. اوس هم زه په هغې کې لکه په ما باندې د خلکو پیسې دي، چې دا پیسې زه دا سوچ کوم چې دا به زه د کوم ځای نه ورکوم. زما خو نه کیسټ شته، نه مې ټي وي شته، نه مې فنکشن شته. نو زما د خپلو وروڼو خویندو ته دا دغه دی چې زه بیماره وم، ما تاسو ما سره منډه تړله ډېره والې ده، په ما باندې 34 لاک روپۍ لګېدلي دي، او حکومت ماله صرف 2 لکه روپۍ راکړي دي. په هغه 2 لکه روپۍ باندې خو زما علاج نه کېده که نه، هغه علاج خو زما 34 لاک روپۍ په ما لګېدلي دي. توره پیسې زما خاوند سره نه وي چې هغه په
په هسپتال کې زه داخلولم چې هغه د داخلي پیسې هغه ورکړی وي. په دې خطه کې د مذهب په نوم باندې مثلا چې کوم دا دهشتګردي وشوه دا دغه وشوه دې خو ستاسو فن ډېر متاثره کړو او د هغې په وجه باندې کوم پروګرامونه به چې ودونه به چې چې هغې کې به مثلا خلکو لکه فنکارانو خپل دغه ښودل آیا اوس هغه شیونه شته که هغه بالکل ختم شو که څه نه د هغې شته اثرات نه چې بس هغه خو یو وخت و یو خوند و د هغې خپله مزه وه چې موږ به ډبلې ډبلې کیسټې کولې هغه یو جدا ماحول و او هغه به موږ به کیسټ کولو او بس دې کې به یو درش شو دماکه به وشوله نو موږ به ځه الله دې خیر کړي نو چې کتل به نو خلک به بس څوک به یو ځای پراتو څوک به بل ځای پراتو هغه کیسټ به موږ کولو هغه به موږ په یاره یاره وکړو اوس هغه ماحول او دا ماحول دې ماحول کې هغه ماحول کې چې ډېره یو لوی دغه دی فرق دی ولې چې اوس هغه شی نشته چې زه به د شپې هم په کیسټ اخته او د ورځې به هم په کیسټ اخته نو اوس هغه خوند نشته ځکه چې هر څه لکه د دهشتګردۍ سره زمونږ چې کوم دی نو لاړل خراب شو فنکشنو له به هم تلو کیسټې به هم کولې اوس هغه ماحول نشته یو طرف ته خو په دې مذهب په نوم باندې دهشتګردي وشوه خو بل طرف ته چې دا کوم کلچر لکه راغی کوم ګند چې راغی مختلف دا سی ډي ګان او دا مختلف لکه د فن هم هغه شکل پاتې نه شو لکه په فن کې ډېر عجیب عجیبه خلک راله عجیب عجیبه سندرغاړې رالې د کوم عزت او کوم مقام چې به هغې لارو لکه هغه مقام هم هغې راوغورځاو زما په خیال دا په دواړه طرفه تاسو ته هغه نقصان ورسېدو په دې بس همداسې ده جي دا څنګه چې تاسو وایئ چېرته نه داسې فنکاران راله چې مطلب لکه زه به د هغوی بد نه وایم ولې زه په خپله فنکار یم زه د چا بد نه غواړم خو لکه نن سبا چې دا کوم ماحول چالو دی که نه نو زمونږ هغه فن چې کوم و هغه یې رستو کو هغه یې فن رامخکې کو چې نن سبا دا څه وایي ورته دا اوس چې کوم ریکارډینګونه کېږي اوس دا شی دی نو زمونږ به ریکارډینګ و مونږ به مونو ریکارډینګ به کولو تکلیف به راته نو اوس خو پکې د ټریک مسله راله نو د ټریکونو مسله پکې دا راله چې زمونږ به مونو ریکارډینګ کوو نو هم به مونږ ته تکلیف نو اوس هغه خوند نشته هغه مزې نشته به دا کم خلک چې راغلي دي هر څه دی سره زمونږ ضایع شو او ستاسو څو بچي دي زما مال د خدای 4 ملکان دي او 2 جینکۍ دي په هغې کې زما یوه جینۍ معذوره ده او بله ټیک ټاک ده هغه معذوره خو هم ډېر کیر غواړي لکه د هغې دپاره مثلا چېرته لکه د بې حسه حکمرانان یا زموږ د بې حسه لیډرانو یا زموږ د بې حسه مشرانو چې ته داسې سوچ نه دی کړی چې بھئی یو دونه غټه فنکاره چې هغه د پښتو موسیقۍ د پښتو د ژبې د قوم دونه خدمت کوي نو هغې ته لکه څه په کار نه دي چې څه کیر وله ورکړي څه دغه وله ورکړي آیا دا ډېره بې حیثي نه ده ستاسو په خیال باندې بس جي نو زمونږ خو زه به درته دا ووایم چې دا اوس چې کوم دغه دی که نه نو په هغې کې زمونږ عزت نشته نو زمونږ د بچو به څوک څه عزت وکړي دا معذوره ده د دې ما دلته کې چې کوم دی نو ما هر ټي وي له د دې چې زما چا انټرویو اخیستی ده پیاله مې د دې انټرویو ورکړې ده چې دا زما معذوره لور ده که تاسو یې علاج نه شئ کولی ما له روپۍ راکوئ نو زه به وله علاج وکړم ما سره خو د بچو د تعلیم پیسې هم نشته نو زه به بچو تعلیم څه وکړم زه به د معذوري بچای علاج څه وکړم تاسو خو اوس لکه په دې وخت کې لکه داسې چې تاسو لکه مثلا خپلې سندرې ریکارډ کولی شئ لکه دې پوزیشن کې که اوس هم تاسو بیماري محسوسوئ یا دغه محسوسوئ که تاسو ته څه افر وشي یا داسې څوک هم وغواړي نو بیا کیدای شي لکه تاسو لکه خپل وخت ورکولی شئ بالکل ولې نه بیماري خو الحمدلله چې ډېره زیاته ښه شوې یم ډېره ښه یم او چې څوک راته ووایي چې یاره یو کیسټ نیم دی نو فنکشن یې خو نشته خو ما مخکې تاسو ته ووایي چې هغه شی نشته ولې چې دا خبره د دهشتګردۍ په وجه باندې که نه څوک ځینو دا نور زمونږ فنکاران چې کوم دي دا خلک ځي نه موږ ته څوک د فنکشن وایي نه راته څوک د کیسټ وایي نه راته څوک د ریډیو وایي نه راته څوک د ټي وي وایي دغه شانتې ناست یو ستاسو خو ډېرې مشهورې سندرې مې وې اوس لکه زمونږ خپل لکه زمونږ ویور چې دي زمونږ کتونکي چې دي هسې ستاسو اواز لکه یو معمولي غوندې سې اورېدل چې وغواړي نو تاسو ویلی شئ داسې چې خپل لکه یو اواز کې لکه نه مې دلبري نه دلداري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه
نه مې دلبري نه دلداري وکړه زه د خپل مین په ښایست څه کړمه زما ژوند دا دی چې شکر الحمدلله که لږه ده او که ډېره د خدای پاک یې رارسوي ډېره پرې خوشحاله یم په دې باندې زه د خپل خدای شکریا ادا کوم چې په دې وخت هم زه مال هغه دومره نوی ژوند راکړه نوې زندګي ماله راکړه زه بیا هم خوشحاله یم ایا که زما نن زه داسې یم چې بلکل نه زما کار شته نه زما روزګار شته هم زه په دې خوشحاله یم شکر دی چې نیمه ساه راکوي نیمه نی هم الله ماله کور له رزق رارسوي زه ډېره خدای نه خوشحاله یم زه ډېره د الله شکریا ادا کوم ولې چې هغه زما الله دی هغه ماله ژوند راکړی دی هغه ماله وجود راکړی دی ماله یې بچي راکړي دي ماله یې خاوند راکړی دی زه په دې ډېر زیات فخر کوم او زه ډېره خوشحاله یم چې عوامو ورونو خویندو ته وایم چې زما دومره ده چې بس چې مینه را سره کوئ بس مینه را سره ساتئ زه ډېره خوشحاله یم باقي پاتې شوه د مزدورۍ خبره نو ما سره حکومت هېڅ لاس نه دی کړی نه به را سره وکړي زه غواړم چې زما خاوند هم په روزګار شي زه نن هم په پردي کور کې ناسته یم زما کور نشته زما کار نشته زما روزګار نشته زه هغه وږمن یم پاتې چې مخکې زه کومه وږمه وم اوس هغه نه یم د الله په سره ناسته یم او الله مې سره کړی دی د خپل خدای ډېره شکریا ادا کوم وایي د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین دا زما خپل ورونو خویندو ته یو ورکوټه شانتې عرض دی ډېره مهرباني السلام علیکم